یا بیبي او داجي په دې کټ خو م تباه کړمه. ام تر هوا ته سته په شا شاګوري خونی غدازه کنه د خدای بینصافي کی جاوی یا سړیو پچا چا بګورم نه ما د کور پاتې شوي چاته دې کور کې خو ما خپله ځواني د سره زړه کړه. ما سره دې نه ده زړه کړي، ما ځواني په انګلینډ کې زړه کړه، ځان له دې زړه کړې ده. زه خو دې د پیسو مشین کړي وم، پیسې ګټوره بېګا ځان له وکړه هر څنګه به ځواني مې دې کور کې زړه کړه. زه به لمې راته ووایه داجي چې روان کم خوا یو کم خوا. یا بچی بس روان یو نو روان یو بس خو موږ منزل مقصود ته به ځو. ښځې خوني هله یو سړیه خلک چېرته چینچي مینچي وکړي نو الله مې نقلاچه که ته خو دقه چې دې راخطا کړې به ته راځه. یا بچی یو پوټي دا مشه زمان د خپې کې دا کټ دې ته واچوه دې ته واچوه بس دا کټ دې ته واچوه قربانه هله آجنه بچ هله دا کټ واچوه. زه خو م تباه کړم په دې کټ بد کړې تباه چې دا نه غوښتو ما خو ځوانان دي. هله یو سړیو ته م کښېنه अहिले زه به یو بوټي به دم داسې وایا ښه چې کټ هم راغېستې دي یاد ده تیږې ماتې شولې دا برقه به دلته کښېنه. نه والله دا پلار کور دی دا خو لاره ده ځمکه ده پټي دي. دا زه بوډۍ ښځه یم په ما څوک څه کوي. په بوډېګانو کې چې کومې پداتې دي توبه وباسه دا 2025 دی قربانه. ما ته پته په نن سبانو بوډاګانو کې چې کومې پرتې دي که نه او بیا تاسې که ما کې پداتې وي نو ما به ځان له په انګلینډ کې او ته پوټي ما به بیا ځان د هغه کړې وه دا لاسي دا انګریز راته یادومه. یاره داجي سپته هم نه لګي دومره وخت دې تېر کړه کو چېرته دې کړي. انګریز دې تاله در کوله لنډۍ دې وپچونې نه. ما دا راته ووایه که نه چې دې بچو دې کور ته دې څونه مزل پاتې دی. یا سړیه بچ لږ مزل دی لږ ځان ټینګ کړې. منډه خو صفات وو الله یا سړیه میخه دا څنګه در یاده په خدای دې ته ووایي وختي دې ونه یادونه. بندا چې تا ته مې وکتل نو میخه رایاده شوه ډوبت هله میخه به پاتې شوي. د خدای بینصافې نو زه تا ته سنډا ښکارمه یا زه تا ته میخه ښکارمه چې ته یې مشابهت زما میخې صدقې. یاره داجي ته یې هر وخت مخې ته کېږي نو میخه به نه ور یادېږي. یو خدا نه دي دا د ګلتوت بچې دي دی ګولې په هر څه کې ما له ګولې مخه وي ښه داسې چل دی په شلق دې ولګي زه به ورپسې بیا راشم هلته به یې بوځو خو زه ویم ځې که نه چې بسم الله کو چې روان شو. او یا راځه سړیه خبرې خو نه دي چې ویې کې مزل وکړه مزل. د خدای بینصافې خو بل کار دی د ګزار نه ني هماقه د خیرالله لوره د خیرالله لوره الله دې بیخه و بنیاد وباسه مړه نه شوي لا نسي زه تا ته حیران یم چې زما د واده چې د 45 کاله وشو او ستا چېرته سر تود نه شي. د خدای بینصافې په ما د خدای به رحم دی زه نه بیمارېږم او که بیمار شم خو بیا خو به مې سر خوړلی. چې څوک ناجوړه شي نو هغه د خدای په یاد وکړي راځي ته چېرته خدای په یاد وکړي راځي ته مونځ او دس لږې بېلماده سړی یې. پاکه خو چې د ایسي نه اخفا کېږي نو د خپلو جب جوب دی دې ټولې نه هغه په کیسه شو دې ته په کماړه کې یوړو ټوله شپه څوکۍ وکړي او چې دې وخت کې ارام کوي نو هغه ارام ته هم څوک نه پرېږدي ټولګه په دې کچن کې ګورم پکې یې راوړې نو سپي ته یې لګولې داسې ونه چې دا خاوند مې ټول هوس کار کوي راشه دته یې ولګوه خو ښځې نه دي نو خو د په خرو وړولي دا صبر دا سي ټول ټول کار بوله بس زه کومه په خپله خولې شیم نه بیخي
دی فراشه السلام علیکم وعلیکم سلام دی فراشه ولې څه چل دی باروزه څه چل دی دلته مې پیکه کړنو خدای باروزه کې د پانسی کوم دی باروزه شابه زبا سوي بار سوي سوي څه دی دا پکې باندې نه باندې کوم څه دی تماته دغه ها چې ته قیمتي او که زما دا سپی قیمتي دا ما په 10 لک روپیا د بار ملک نه راوستل دې تاسو ګورئ وی ته قیمتي او کله ما د سپی قیمتي خدای دې د سره خلاص کا زه قیمتي مدین سالم او مردار سپی دی هغه سپی نو هغه ټول شپه څوکۍ کوي او ته د پروته ته ما ته دوایا چې ته ما دا پکې لګولې په هغه ځای کې او تا ورو په کچن کې ولګو نه دا نکلي ټوله شپه څوکۍ کې یو د شتاره د جامین زم اسوي کومه دله د وجره پاکوم کور پاکوم زما را کار د کار نه ښکاري ستا کار ما ته کار ښکاري او ته چې کوم کارونه کوې که نه نو هغه ښځې کوي خانه ته ښځې هم دې کې الله دې په ما نه کوي ولې چل څه دی زه چې دا د خانې پرې بنګله کې ناست یم نو زه به تا له جامېګانې وینځم نو یو کله په درو نشه کوله د سره د خدای خلاص درکه تا خو ما نه چې کوم دی نو لستلې لوکي د ګرا باندې پاکې ما له نوکر نشي به تنخوا غواړم او ته چې دا یو ښکارې روټۍ خورې که نه ته به ما له څه کې اوس وکم څه کې دا پکې راول شابه 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 هغه د ګرمۍ نه مړ هغه د ګرمۍ نه مړ او په ما دې کار نشته په تا مې کار شته نه مخکې شي رامي پلار پسې بسن نه وې هدا دا ځکه د لابۍ دې دونه وخت کې تپوس وکړو هغه راځي خو چې تاسو کور نه یې دا پاپا په قلاده کښېنه زه د خاندان پیژنم او تان پیژنم ما ته معلومې زم چې تا هغه خاندان پیژنم هغه بې غیرته نه د غیرتي لوله اوس به د دې خپې نه وځم او لکه د باندې د پرې به دې په دې توده توګم ما غواړي تو چې تیګه را خلاصېږم ما لاره ده ما ته ستا هغه دله خاندان هدا نه پرېږده وای یا الله یا کریم على قاعد بورخه بسر که دا خلق بسوي تاسو پرېږدم دلته ته خو واوړه چې ته د سړیتوب خبر په دې اخبار کې رانغی ګیس ګران شو 15 ټکسه پې ولګېدل دوی یې لر کړه 300 به ګران کي او 2 روپۍ ارزان کي نو هغه 2 روپو ته زمونږ خلک خوشحالېږي او هغه 300 ته نه ګوري چې بل یې 300 ګران کړی دی چې دا بل بیا په کمال اختلی دی اسلمیه اسلمیه درنه ما ته جوړه بیا چټې ته ناستې ستا خدای سر خاورې که راشه چټې ته نوم نسته هغه نیکه مې دله لامبو هغه نیکه دی نیکه خو زما په خوا لامبلي د کاڼو دوکان یې په مخبره کې کړی دی دا بل نیکه چې دی راوستلی هغه سپی راته یادوم هم مې لامبو پاک مې کړه دومره خیرون و دومره چې دا ډېر خیرنوالي د لاسه پکې سپکې شوي به زه تا ته په هره رشته یادوم نو ته به هم ماته یادې دا ستا دا سترګې څنګه کلکې دار مه کوه بدې ښکاري دا نیکه دې راته ولې یادو نو پرېږده که نو سهار او ماښام دې چغې جوړې کړې دي نو ما ته د مینې دې هغه نیکه مې رایم اوس څوک هم وایه خدمت وایه سترګې مه روباسه ته ماته ده ووایه که نه چې دله ما د کوپرې هغه تیل راوړي نو په دې یو میاشت کې مو ونه لیدو چې تا د کوپرې په تیلو د ویښته غوړ ما ته خدا پته نه وه خو ساره په ناشته کې مې پکې تا لنډې پخ کړې الله تبا برباد که تبا برباد چې خو ما د ده د ویښتو دپاره نو راوړي تا به ویلو چې زه د ویښتو دپاره کړم ما یې کورا تا ځان چې کوم دې زیتونو تیل راوړي دي ما پکې له 3 سارې انډې پخې کړې پته راته نه د دې خاورې چې خو چې نشه تیزه کړي او زیاته یې کړي نو بیا په بله باندې سر شي خبر راته کړو خیر خو دې د کندلو سنډا راغلی دی کندلو سنډا دا لا څوک لار بې خونده د یادومه هغه د انګلینډ نه راغی څه هغه یې راوشړو انا لله و انا الیه راجعون اوس پسه کوو اوس په څه کوو په انګلینډ کې خو چې کوم خلک زاړه شي هغوی یتیمخانې ته بوځي او ستا پلار یې واپس کور ته راولېږي ورته وایي ځه
نو ګوره دا خو یتیم خانه ته چې لګي لیګینو دا څوک وینا دا خو شکر د قوم قبیل شته بس پاکستان ته راولېګو قوم قبیل دغه کم دی نو زه ویني ما تینګور نه څوک الله دې نه کې چې زه د هغې انګور شم او دا یو خبره ته کومه هغه زنګوالې مور دی پوه شوې که نه او دا د خټکو دا مګه دا پلار دی ورته یادوم که زما په کوڅه رالل نو ورسره به تا مباسم خیر دې لږه ګزاره ورسره کوه دا ګټه وټه خو ټوله د هغه ده ما خو ټول عمر نشې تماشې کړي دي او تا صرف دا کپړې یې جوړي لږ انصاف ورسره خیر نه کوه کور راغې دلته لږ عزت یې کوه ته ما ته ده ووایه که نه چې تا سره ثبوت سره چې دا مال حال داغه دی خدایه تا ته مې په توبو توبې دا ګټه وټه د هغه نه ده خدای دې بیخ بنیاد وباسه مال یې څه رالیږلي دي په خوله به لاس کې دي په دغه 10 کروړه یا 100 کروړ روپۍ به رالیږلي خلکو غونډ پاکستان په بډه کو د هغې پته ونه لګېده ما که دا لږې غونتې پیسې د هغه نه واله څه چلې ستا پلار خو به ټول عمر ګډې سرولې تا به پسې ټول عمر چوکه شلانګولې ده نو د خدای د قهر ویارېږه دومره سپکې سپورې ورپسې مه وایه خدای شته چې نوره به مچه شي خوله دې بند ساته الله چې په چاره هم وکړي که نه نو ګډې نه که پردي خدمتونه هم کوي که نه خو په داسې بنګلو کې به بیا ناست وي وایم ګورې دې کور ته یې نه منم چې دلته راشي او ما ته دلته خپې وغځوي او تیارې ته ناست وي ستا خوښه ده ښځینه زما خوښه ده دې کور کې به ستا نه چلېږي صحیح ده اوس څوک یم خو رالې دلته یې پرېږدم او که نه چې رالل که نه لکه د مسافرو به ولې دقلته روټۍ ورکړي د دغې ګیټ مخې ته صحیح ده او واپس یې وشاړه نو که روټۍ دې وله ورکړه او خوند یې واچ خدای شته چې سهار او ماښام به رامنډې وي بیا اوچه خولې شړو داسې چلو که بېګانۍ چې کومه پاتې شوې ده هغه تلکاري به ورته کېږي یو پوټې ښوروا پکې د یې رګه نه واچوه د یې نلکې نه او اکه روټۍ به ورته کېږي صحیح ده که نه ماله ورته سره کړې مېږده ستا څه خیال دی چې زه به ورته سره کړې چرګان کېږدم او دلته به ایسار شي نه هغه بېګانۍ روټۍ خو ما بېګا غسپو ته واچوله مونږ کره خو شکر څه پاتې کېږي نه او ته به څه خورې زه به دا لکه دی یو ټماټر وچا کوم وبخورم خیر دې ګزاره به ښه پاسه پاسه لاړ شه ما تا ته وي دا چمن پاک دا چمن به پاکي صحیح ده او هغه پرسونه نه دي دغه به او ګیټونه به ښکلې پاک په سر په ووینځه پاس ټیک د بیبیجي خوښه مې ده پاس ځه هلا او سم نرخدي دي کنه نو په تاسو د باندې ته به نه وې ګټه ما ته په ما ته معلومه په خپل قدوس خطای چې زه دې پیژنم اځ دې پیژنم ولې ما ته معلوم نه څه ګوره وې مام ټول خوا نور خبرې د ګوډې نه منم نور پیسې ګور په دې سړک د کومه څلوېښت کاله پته نه لګي که نه چې ستا څه کیسې قطارې تېرې وي چې زه دې لیدلې نو په سترګو دې بد لګم زما کلچې قطارې وي قیچې قطارې هلته شته وي کړکړې دې هلته غونډو رویې چړلې انګریزانانو راوچړلې دلته رالي بس بیا ما ته معلوم نه څه راځه صحیح که دوی هلته موږ وشرمولو چې دلته نور هم موږ الله زه به ټول شي زه خو دې باندې د خدای زما دې په توبو توبې الله ځي تا ته وې چنګړیا دینا د چنګړی لور بارا ته خلک ولادي ګولې نور خبره دې ګولې یو دې نه منم یو خبره تا دې قطع کړم ته ما چاته بوتي وې مسوي کړه دې ګوښه مسوي کړه ولې دا دونه پیسې چې مې ګټلې په لکونو روپیا چې مې ګټلې دي واه دا چې ما دوی چې بتاله پورا لما راځي زه ګوره ډاکټر دلته هر کوم څه د نه کنه خدای خو بیا پرې وته یا خدای خدای خودي ځان د تابو ورته چې ورور ته مې ویل چې پلار مې د انګلینډ نه راغی اوس په مې دې پلار سره څه کوم او دا ښځې خو په کور کې نه پرېږدي خدای لارې په جولۍ کې خیر واچي او دا ملولان په کمره کې ناستې تپوس نه کوي چې څنګه چل دی خو ورته چې په غوږي ووامه سما خبره وره زه به نن اسلامي لالا سره خبره وکړم بالکل به زه رضا کوم تا پسې په خیر دی زه درشم را به دې ولم نو ټیک ته که نه چې ته څه وې زه به هغه وکړم صدر ته به دې بوځم کپړې به درله ښایسته واخلم نور شاپینګ به له وکړم صحیح ده بالکل چې څنګه ګاډي چې کم ګاډي ته وې ویټ به درله واخلم
هغې کې به دې ګرځوم چکرې به در کوم ها او بالکل بس ته راشه صرف کور ته ته بند کړه شو یار ته ویډ او پیډ پرېږده هغه بل پیډ راغلی دی څه چل نیولې وی څه چل دی پلار مې د انګلینډ نه راغلی دی او که نه دا څه دی دا څه وایم نه دا ښځې خو چې کوم دي بلیاګانې دي او یو خبره ته کوم تا نه خو د ښه د پلار کره مرو راتلې ده او که پلار مې راغی نو ما ته پته لګي په دې کور کې به یو لوی هنګامه شروع شي او که نه دا خو دا چې د شپې به دې خوب هم نه شو د شپې به د خوب سوکي او دویم اسپیر که دلته یې راولېږو او یو ټخ ټوخ پوي او دا شنه شنه خراش کې به چې په لار کې به راته غورځوي کور او کمرې به راته ټول ګنده کي دا خو دا ښایسته پرشون هم دي کو بسا بس چې څه لارې هغه به کوم چې سلاري به کو نه وایم اوس مې ماته ښځو وي خو دې کور ته راغی وي یا به تاسو یې په دې کور کې او یا به ځیم خو راغی ځان به دې په پلار ناغرضه کې وای داجی پرېمه د لاسو دې زار شم ټول عمر یې ټکولی یم دا مټ مې اوس هم شین دی پرېږدی دا کټ مې راغورځېد الله دې وقت دې وینې شه پپالي جوال شي ما نه خو ټولې خپله خو جوالۍ زما داجي ویلي کې یا له خدایه بیخ او بنیاد یې وباسې کور کم دی کور کم دی دا مڅو دې هلکه ته مخکې ځه هلک روان دی مخکې شه هلک تباشي سر دې پرې عالمه نه درنه کېږي. پاړه خېکه نو خدای دې بیرته- اصل خطا پاړه خېکه هله چې څنګه پلاران جولاګانو قتل هله خدایه الله هله اوس یو تبا یې کړم ځه هله خدایه کړیا ته خدای ته ما ته دا اسلام خان خدای ډېر دې بدویني ما د خو هغه نه ایرېږي په کومه یا ورچم ما دا چې دی نو عبدالقدوس راغلی دی او دا کور زما په پیسو جوړ شوی دی د دوی نه بدله زه شولکونه وباسم مه یادېږه یا سړی قرآني چړلې په مخ باندې څه زه خو ټول عمر ستا د لاته سپکې نو یم تا په مخ کې کوم حیا پرته وه چې اوس پکې حیا کې ته خو د مخکې نه بې حیا وې ځه بی مال ټول عمر د مالک نه سپکي زم ستا نه سپکې یم خو په تا درنم په زامنو په انګېندو په ما خو بادي وې په ما خو سپکه بادي وې اصل نسل دی اوس راته ومه مخکې شه مخکې شه